بسم الله الرحمن الرحیم. هوښیاران شئ. جاهلان خلق خو الله جل شانه ته هم کنځل کوي. نو زه او تو لا څوک یو؟ همداشان که زه او تو تعلیم حاصل کړو او یا کوم ها منصب ته ورسیږو، نو همدغه ناپوه خلق به بیا په موږ هم تنقید کوي او ردی بدی به راپسې وایي. په زرګونو خامیانې به په موږ کې راوباسي. که ښه کار کوئ نو هم دا قسم خلق دی په خوله کې ها نه اړوي، تر څو پورې چې له هغه ښه کار لاس په سر نه شو. نو ځکه هوښیاران وایي چې په ځمکه ناست کس له غورځېدو نه محفوظ وي. ناپوهه خلق په دې غوسه دي چې ته هغوی نه ډېر علم او یا ډېر مال او دولت لري، نو ځکه در باندې اعتراضات کوي او تر هغې دې نه بهي چې له هغو ټولو نعمتونو لاس په سر نشي چې الله جل شانه در باندې پیرزو کړي دي او ټولې ښېګړې له ځانه ایسته نه کړې. ناپوهه خلق هم دا غواړي، خو ته خپې کلکې لګوه، ځکه که دوی په خبرو کې راغلې نو خپل ژوند به برباد کړي. تاسو د داسې خلقو خولې نشئ بندولی. هاو د دوی خبرې، بې ځایه اعتراضات او ردې بدې په خپله سینه کې ښخولی شي. هغه داسې چې له سره ورته وخت مه ورکوئ او په خبرو یې باک مه کوئ. د دې په ځای چې د هغوی په اعتراضاتو خپل مازغه وسوځوئ او د خپل قیمتي وخت پرې خراب کړئ، نو د دې په ځای خپل دغه وخت د علم په حاصلولو کې ولګوئ. ښه عادتونه راخپل کړئ. او که تاسو غواړئ چې په ټولو خلقو کې مقبول او د هر چا د سترګو تور شئ، نو دا ناممکنه ده، ځکه چې همیشه به دې یو څوک خامخا په مخالفت کې وي.